امریکا په پاکستان کې د خپل پلاوي د خوندیتوب لپاره خپله د امنیت ټینګښت هڅې کوي، خو لا هم امریکایي چارواکي د خپل پلاوي د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د امریکا او د ایران له مذاکراتو سره هممهاله په دغه هیواد کې د امریکایي پلاوي د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د امریکایي پلاوي مشري چې د ټرمپ لومړی مرستیال کوي، د خوندیتوب لپاره یې سلګونه امریکایي ګاردان او څو زرې موټرې هم پاکستان ته انتقال شوي. د سپینې ماڼۍ پخواني ویاند آري فلیشر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان په غیر قانوني وسلو سمبال هیواد دی او حکومت پرې بشپړ کنټرول نه لري. د سیمې هیوادونه او په ټوله کې نړیواله هیوادونه په پاکستان باندې بې اعتماده دي. له همدې امله لکه څنګه چې ویل کېږي په مهمه نقطو کې چې د لوړپوړو چارواکو راتګ دلته مسؤل نه ده، دا یو حقیقت بللی سو. د هغه ترڅنګ دلته د زرعي وسلو او یا هم د خاص ګاردانو راوستل دا یوه د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل ژوندانه یا د خپل ثبات یا د خپل هویت او د حریت په چوکاټ کې دننه هغه وروستي حد ته رسېدلی ده. دوی باندې اعتماد کونه او د دوی باندې باور ساتنه نه تنها دا چې په نړیواله سطحه باندې خدشه‌داره سوې ده، بلکې د سیمې په سطحه باندې دننه هم له لویو ننګونو سره مخامخ ده. فلیشر زیاته کړې چې له دې وړاندې پاکستان کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو لیدنې لنډې وي او د خوندیتوب په موخه یې د سفرونو پر مهال د څو جعلي الوتکو له شتون څخه استفاده کېدله. هغه په پاکستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو د امریکایي پلاوي د خوندیتوب او د بریالیتوب لپاره له امریکایي وګړو د دعا غوښتنه کړې. د یادونې ده چې د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د ځواکونو له لوري د تیرو کلونو په پرتله تحرکات زیات شوي او یوازې په تیره مارچ میاشت کې په دولتي اهدافو 315 بریدونه کړي وو.